د مقاومت کلتوري اساس. بس مننه. ما په دې مقاله کې څه داسې موضوعات سره ټول کړي دي چې د کلتور د جوړولو اساس کلتور څنګه جوړیږي او اشغالګر ښکېلاګر څنګه دا کلتور د یو قام په تاوان استعمالوي او څنګه کېدای شي چې د مزاحمت یا د مقاومت کلتوري اساس ته زمینه مساعد شي. د انسان ځانګړي معروضي او مادي حالات چې بدلیږي نو د انسان تجربه او فکر ورسره ژورتیا پیدا کوي. که ممکن وي نو خارجي حالات د ځان په ګټه تمام کړي او که ممکن نه وي نو ځان ورسره ولد اموخته او یا بدل کړي. همدا د انسان د بایولوژیکل یا حیاتیاتي ټولنیز او سیاسي ارتقا اساسي دود او دستور دی. د تکمیل په دغه سفر کې چې انسان څه ترلاسه کړي هم هغه د انسان د کلتور مادي او غیر مادي اړخونه جوړوي. کلتور د انسان د بقا ضمانت وي نه چې انسان د کلتور د بقا دپاره. انسان د تاوده او ساړه چاپیریال سره موافقې جامې او خوندي یا محفوظه کورونه جوړوي چې انسان د موسم له شدته یا له زوره وژغوري. همدغسې د خپل اساسي یا بنیادي ضرورتونو د پوره کولو دپاره د تولید یا د پیداوار اوزار جوړوي او له دې سره سم ساینس او ټکنالوژي پر مخ ځي. د تولید شوو شیانو ملکیت او د ویش بېلابېلې طریقې د انساني اړیکو بېلابېل شکلونه مشخص کوي او د کلتور غیر مادي اړخونه تشکیلوي لکه قانون، آیین، دود، دستور، رواج، رسمونه، آرټ، فلسفه او داسې نور. ښه ښایسته او پرمختللی کلتور هغه وي چې د وخت له غوښتنو سره سم بدلیږي او په پرله پسې ډول وده کوي. بد رنځور او وروسته پاتې کلتور هغه دی چې د مثبت او ګټور بدلون داسې بدلون چې د ولس د پراخو پرګنو په ګټه وي په لاره کې خنډ وي. دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې هغه کوم حالات وي چې کلتوري ودې یا ارتقا ته ژورتیا، ښایست او قوت ورکوي یا د دې بلقس دا وده ارتقا یا پرمختګ پر ټپه دروي او په نتیجه کې یو کلتور فنا سي او د نړۍ له مخه ورک سي. زما په اند د یو کلتور د پرمختګ او د ودې یوازینۍ لار دا ده چې کلتور ډیموکراټایز سي یا از ولسي سي او دا هلته کېدای سي چې ولسونه خپلواک وي. د ولسونو د نه خپلواکۍ یا د غلامولو طریقې دوی دي. یوه لار دا ده چې ولسونه په زور د دوی په ناخوښۍ غلام کړل سي. دا لار د زور لار ده چې زر یا ناوخته له زورور مقاومت یا مزاحمت سره مخامخ سي. ولس د زور خلاف راوپارېږي او په سوله ییز یا وسله ییز ډول له زورورو ښکېلاګرو سره په جنګ سي. د دغه مزاحمت لاره نیول ګران وي. دویمه لار زورورو د دې مزاحمت د مخنیوي دپاره دا ټاکلې چې ولسونه په خپله خوښه غلامان کړي او په داسې انداز دا کار وسي چې ولس په خپله غلامۍ او استحصال نه پوهیږي. په بله معنا د بادار او د غلام په رشتو او د استحصال کوونکو په چل ول نه پوهیږي. دا کار د استحصال کوونکي طبقې یا قامونه د کلتور په ذریعه کوي. خپل استحصال ته جواز د کلتور او ټولنیزو ادارو لکه ښوونځی، پوهنځی، پوهنتون، سیول سوسایټي او میډیا یا رسنۍ په واسطه جوړ کړي او بیا په استحصالي نظام کې راښکېل خلکو ته هر څه فطري ښکاري. د خپلو کړاوونو، غربت، لاعلاج رنځونو، دربدرۍ وجه ټولنیز او سیاسي نظام نه بلکې یو غیر مادي او غیر فطري قوت ښکاري یا هم ځانونه ګرم سمیري. دا کار چې ولس کله بادار کامونه کوي دا کله دا رنګه کوي چې د محکوم ولس په کلتور کې دننه داسې قدرونه وي هغه قدرونه د ایکسپلایټ کړي یا د هغو استحصال وکړي. زه دلته درې بیلګې وړاندې کوم، درې مثالونه وړاندې کوم. یو مثال د پښتنو د کلتور لکه شمس سایس دلته اشاره ورته وکړه میلمه پالنه ده. که ستاسو په یاد وي چې کوم وخت اسامه په افغانستان کې وي او د 9/11 پیښه وسوه نو بیا هغو غوښتنه ځینې وکړله چې دا سړی موږ ته راواله کوي. دلته داسې یو کلتوري قدر د پښتنو ډېر مثبت او ډېر د ویاړه ډکه کلتوري قدر دوی
د پښتنو په خلاف استعمالول پیل کړي چې پښتانه د میلمه ساتنه کوي او د میلمه پالنه کوي او د میلمه چې کله د کور ته راسي د خپل سر په بیه د تحفظ کوي. د مشال یو مشهور شعر دلته جواب د دې وایي چې هغه به ته بیرته د کوم کام په کلتور کې دننه د هغو ضد څنګه د هغوی پروپاګنډه څنګه ناکامه کړي. د مشال شعر وایي چې دا ستا په کور کې چې دیره دی په مطلب یې نه پوهېږي ګرانه ستا له دروازې مې دروازه په کاڼو ولي. او دارنګه به بیا ملتپالو خلکو د دې جواب دا ورکوي چې د پښتانه بېشکه چې د میلمه خدمت کوي پالنه یې کوي ساتنه یې کوي د سر په بیه کوي خو دا شرط به پکې چې میلمه چې راغی نو ټوپک بږدي او ستا له کوره به په بل چا ټک نه کوي نورې بدي به ستا کور ته نه راوړي. دویم مثال دا دی چې پښتانه په دې باندې ډېر ویاړ محسوسوي ډېر فخر محسوسوي چې موږ ډېر جنګیالي ډېر غیرتي ډېر میړنی قام یو. دوی دغه د پښتنو دغه د کلتوري قدر د پښتنو په ضد دارنګه استعمال کړي چې د دنیا د هر جنگ دپاره دوی پاره ایستي خو ډېر غیرتمن یاست. د کشمیر جنګ هم ورته ته ګوري د فلسطین غم ورته ته ګوري په شام کې هم جنګ ورته ته ګوري په بل ځای کې په یو چا باندې بده پیښه راتله هغه به هم ته یې کواسته سل دا د بل چا د وس کار دی نه که هندوستان حمله کوله او هم ته یې ورته ولاړ یاسته سل دا زموږ د وس کار نه ده. د پښتانه ډېر غیرتمن قام دی او په خپله د دې غیرتمن قام شپې ورځې دا وي چې په چک پوسټ باندې کله غوږونه نیولي او کله در په دره په لاین کې ورته ولاړ کله و خیرات ته کله په کیم کې کله در په دره. دریم دا چې صاحب ویل صاحب کمال خان شیرانی چې که پښتانه درې شان زده کړي نو دوی به له ډېرو رنځونو له ډېرو تکلیفونو خلاص شي. د تاریخ دا درې پنګې که ووایي یو دا چې فرنګ او رنګ بیا فرنګ بیا فرنګ په بل رنګ دغه درو اسلام د مسلمانانو د پښتنو له اسلام له سپېڅلي دین سره بې کچه مینه دارنګه استعمال کړې ده چې پښتانه چې دي هغه په اسلام مین دي. بیا چې پیر روښان راپورته شوی دی اخوند درویزی ودرولې دی د غازی امان الله خان خلاف بچه سکاو مولا شور بازار د باچا خان خلاف د مولا علماء سو فتوا بازیانی د خان شهید خلاف دغه فتوا بازیانی دا درې شي که چې کله ښکلاګر و دغه مخې یا هدف ته ورسیږي نو د دوی واک ټینګ سي او د مزاحمت مقاومت له امکانه بېغمه سي. په داسې دور کې د پوهانو ادیبانو شاعرانو فلسفیانو او سیاست پوهانو رول ډیر زیات د ارزښت وړ وګرځي. د مظلوم او محکومو طبقو یا قامونو استازي باید چې د استثالي کلتوري قدرونو په ځای نوي شایسته د خپلواکۍ احساس ورکوونکي توانا یا زورور او پرمختللي انساني ارزښتونه او قدرونه وړاندې کړي. د استحصال کوونکو خلکو د کیسو نقلونو په ځای نوي کیسې او نقلونه جوړ کړي چې اعلی انساني قدرونه او ارزښتونه پکې خوندي وي. د دوی کړنلاره باید چې یوازې دا نه وي د مظلومو قومونو د محکومو قومونو د استازو کړنلاره باید چې یوازې دا نه وي چې له زورورو سره سر ووهي بلکې زورور محاصره کړي له دوی څخه د دوی اکسیجن ختم کړي دوی ته دغه استثالي نظام ته اکسیجن د دوی مفکورې ورکوي او د دوی د تاریخ یو ځانګړی ورژن ورکوي او د دوی وسلې د دوی استثالي جنګونه د دوی د دفاع کوونکي کتابونه دي. د دوی د رجعتي مفکورو په ضد مترقي آیډیاز یا مفکورې د زورور د خوشي د تاریخي ورژن په ضد د محکومو ولسونو خپل ساینسي تاریخي ورژن د دوی د استثالي کاروباري جنګونو مخنیوي او د دوی د کتابونو په ځای خپل کتابونه چې له ساینسي او انسان دوسته مفکورو کیسو نقلونو او شاعري ډک وي ولس ته ورکول ولس په دې کلتوري جنګ کې بریالی کوي. که دا جنګ محکومه خلک وګټي نو بیا د خلاصون لاره لیرې نه ده او له خلاصون سره سم د یو داسې کلتور ریښې ټینګول چې انساني ترقي یا پرمختګ ته لاره هواره کړي هم ځلانده امکان پیدا کړي. که داسې ونه سي نو یو کلتور هم څه آسماني یا فوق الفطري کلتور نه وي چې تل د پاتې وي. په درناوي